لکه اوس که ما نه څوک تپوس وکړي او تا نه څوک تپوس وکړي ته څه نه پیدا یې زه د خاورې نه پیدا یم اوس خاوره کې به څه تکبر وي یعنې زه به په څه لوی کوم اوس که ما ته څوک دا وایي ته بیا د څه نه پیدا یې زه د منۍ د قطرې نه پیدا یم نو زه به څه تکبر وکړم یو انسان د منۍ د قطرې نه پیدا دی دی به کومه لویه خبره کوي چې زه او پلانې سینه نشي ډبولی ښه یو انسان چې د مور په خېټه کې څو میاشتې پاتې شوی دی تکبر د څه کوي یو انسان چې د هغه په خېټه کې دننه ګندګي پرته ده د تکبر او لوی په څه باندې کوي یو انسان چې دنیا کې ګرځي په خېټه کې ګندګي او چې کله مړ شي نو بیا چې بین رواني به بدن کې چینجي پیدا شي خلک یې خښوي چې دی بین د لاسه خلک تنګ نه شي دی به لوی داسې شي کوي یعنی دی په څه به ځان غټ حسابوي په څه اخر څه زور دی ورسره څه طاقت زور وقتی طور طاقت وقتی طور حسن وقتی طور مال وقتی طور جیداد وقتی طور نو تکبر بیا په څه باندې کوي ها اوس که الله تکبر کوي نو مزه ورسره کوي همیشه ژوندی دی تکبر خبره همیشه زورور دی په یو حال دی کمزوری کیږي نه یریږي نه یریږي تې نه ستړی کیږي نه بادشاه د دنیا او د آخرت دی بادشاه د انسانانو او د پیریانو او د زناورو او د هر مخلوق دی پورې تکبر مزه کوي ما ته پورې تکبر بد ښکاري دې باندې ځان پوه که ګورې سبحان الله دا متکبر انسان چې دی متکبر د ده دا خیال دی چې بلې تکبر باندې زه څه ښکارم ښایسته ښکارم خو دا کمقل دی نه دی پوه چې یعنې دې پې څومره بد ښکاري او د متکبر انسان مثال ما یو پیر تاسو ته بیان کړی دا داسې دی لکه یو سړی چې د غره په څوکه بره ولاړ وي دا خلک ورته لاندې واړه واړه ښکاري دغه متکبر دی بره د غره سر ته ختلی دی او خلک ورته ټول واړه واړه ښکاري دی پورې خاندي چې یاره داسې شی دی او داسې شی خو دې کمقل ته دا پته نه شي دی هم د لاندې نه وړوکی ښکاري یعنې ده ته چې دا خلک د لاندې نه ګوري دی غټ ښکاري دی هم هغوی ته نه ښکاري داسې د ماشي په شان ورته ښکاري وړوکي نو څوک چې تکبر کوي د ځان کمزوری کړی دی ځان یې ذلیله کړی دی په اصل کې او ځان یې شرمولی دی عزت په تکبر کې نه دی عزت په عجزۍ کې دی او کیدی نشي دا یاده کوي کیدی نشي چې په هغه صفت او په هغه خوی سره دې تا ته عزت میلاو شي د کوم خوی نه چې ته الله او پیغمبر منع کړی که نه کیدی شي نشي کیدی او دا کیدی نشي چې یو خوی او صفت الله تا ته ویلي چې ځان کې راوله پیغمبر تا ته ویلي په ځان کې راوله او ته دې په دې سره ذلیله شي دا نشي کیدی ځکه چې الله چې موږ ته څه ښولي دي که نه په هغې باندې عمل کولو کې زموږ عزت دی او په هغې باندې عمل نه کولو کې زموږ ذلت دی نو دا خبره مې هسې دې پورې کولی چې لکه که چېرته موږ د قرآن او حدیث خبره هم نه کړو نو عقل هم دا وایي هوښیار انسان هم دا وایي چې موږ پورې څه مزه کوي عجزي موږ پورې مزه کوي تکبر موږ سره خوند نه کوي لکه تکبر که اوس زه ډېر دا سینې مې داسې راویستې او په لاره کې روان یم او داسې ځان مې حشاش بشاش کړی او کړک جامې او سینې مې راوستي او لاس داسې داسې کوم او داسې کوم او سړی رانه تپوس وکړي چې څو پورې به ته داسې بس زما هغه ټول هر څه لاړو خاورې سره خاورې شو وایي ته به څو پورې داسې یاره ما ورته ویم دغه خو پته نه لګي نو چې پته نه لګي نو بیا د دې څه مطلب شو ته په دې ژوند باندې تکبر کوې چې د هغې دا پته هم نه لګي چې څو پورې دی او ژوند لا پرېږده کیدای شي ژوند دې ډېري خو زه تا نه دا تپوس کوم چې دا صحت او دا ښایست او دا مال دا به څو پورې وایي د دې خو پته نه لګي نو چې د دې پته نه لګي نو بیا لوی په دې باندې څه شي بیا خو عاجزي کوه چې په هر حال کې ته عزتمن او سباره د به څوک خبره ونه کړي که خیال هم کړی داسې بعض کسان زموږ معاشره کې ډېرې غټې غټې ویلې او بیا پې الله داسې امتحانونه ورته کې راولي نو څومره ذلیله شي ذلیله شي که نه ذلیله شي ځکه چې یو وخت کې چې دکه مې غټې غټې ویلې وي ځمکې اوچتول اسمان سره یې لګول او اسمان یې راکوزو د ځمکې سره یې لګو نن هغه سړی بیمار پروت ته ټول خلک پسې خبرې کوي هغه سړی غریب شو ټول خلک پسې خبرې کوي خو که چېرته ته د اول نه ځان عجزه ساتي که نه په هر حال کې نو ته به په هر حال کې درومې که ته غریب یې او که ته مالدار یې که ته بدرنګ یې او که ته ښایسته یې که ته زورور یې او که ته کمزور یې ته به عزتمن یې ځکه چې ستا خوی د اول نه هغه عجزي ده تا چې د تکبر کړی نه دی تا چې د غټې غټې خبرې ویلي نه دي
نو الله دې د اوچت خوی په من کې راولي. انشاءالله دې باره کې خبره کوو د قرآن او حدیث په رڼا کې. خو ګوره د ټولو نه لویه عجزي هغه د الله په مخ کې عجزي ده. ځان ذلیله کول الله ته، عجزي کول د الله په مخ کې. او د الله په مخ کې عجزي څه ته وایي؟ یعنې الله چې درته څه ویلي دي هغه وکړه، د څه نه چې منع کړی هغې نه منع شه. دا لوی عجزي ده د الله په مخ کې. او دا هله کیدی شي، دا هله کیدی شي چې کله ته د الله عظمت په زړه کې راولي چې عظیم ذات الله دی، زه کمزوری یم. نو چې عظیم الله دی، زورور الله دی، او ته کمزوری، نو بیا دغه زورور خبره منه که نه، ته خو کمزوری. هغه زورور چې د څه نه منع کوي د هغې نه منع شه که نه، ته خو کمزوری. او که چېرته ته عجزي د الله په مخ کې ونه کړه، نو بیا د الله بندګي هم صحیح نشي کولی، ځکه چې ستا په زړه کې بیا د الله عظمت نشته. څومره چې د الله لویي په ستا په زړه کې راځي که نه، ځان به درته کمزوری ښکاره کېږي. څومره چې د الله لویي ستا زړه ته ننوځي، او څومره چې د الله په قدرتونو کې سوچ کې، دومره به درته ځان کمزوری ښکاره کېږي. او څومره چې درته ځان کمزوری ښکاره کېږي، دومره به د الله بندګي کوي. ځکه چې ته به دا سوچ کوې چې زه کمزوری به آخر دغه الله له جواب څه ورکوم، او زه به د هغه مخې ته ودرېږم څنګه. اکه زما نه سوال وکړي زه به ورته ویم څه، اکه زما سره حساب کتاب شروع کړي زه به ورله څه جواب ورکوم. دا سوچونه هله ستا زړه ته راځي چې کله ته د الله عظمت ته سوچ وکړي او خپلې عجزۍ ته او کمزورتیا ته سوچ وکړي. که نه زما دا خبره غلطه او عجیبه ده دا چې یو سړی د مخلوق په مخ کې عجزي او د الله په مخ کې عجزي نه کوي. دغه عجزي دې په تندر ولګي، هغه عجزي دې په تندر ولګي چې هغه صرف د مخلوق په مخ کې او د الله په مخ کې دی. یعنې زه جي مخلوق ته ډېر جي جا کوم او ځان کمزوری ګڼم او ځان نه مې سم اخلاقي جوړ کړی ده. ښه د الله طرف ته چې راشي او د الله حق ته راشي، نه د الله مني، څه چې ورته الله ویلي دي هغه نه کوي، د څه نه چې منع کړی هغې نه منع کېږي، نو ستا د دې عجزۍ څه فایده ده؟ دغه عجزي راواله او دې دریاب ته وغواړه، یا دریاب ته ووله یا پهله دیوال ووله. اچھا چې پیدا کړی د هغه په مخ کې عجزي نه کوي او د مخلوق په مخ کې عجزي کوي. عجزۍ خو به ستا هله مزه کړی وی چې تا شروع د هغه عجزۍ نه کړی وی، کوم عجزي چې د الله په مخ کې کول پکار ده. شروع د الله نه وکړه، ځکه چې په موږ باندې لوی حق هغه د الله دی. بیا د هغې نه به د راشي د مخلوق په مخ کې عجزي وکړه، نو عجزي به دې مزه وکړي که نه.